سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. بیا هم د څو ورځې انتظار وروسته تاسو ته د یو نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته څو ساده ګیمونه معرفي کوم چې تاسو کولی شئ له هغه څخه بیټ کوین ترلاسه کړئ. څنګه چې د ثبوت سره وینئ $2 ما ترلاسه کړ په گیم کولو. نو دغه ویډیو کې به تاسو ته هغه ګیمونه هم معرفي کوم او همداشان دغه $2 لایف وډرا ثبوت به هم تاسو ته کوم او په ثبوت به درته راسوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل لیدنه کوئ چینل سبسکرایب دا ویډیو لایک کړئ. ښه نو زه له دې څخه وځم لومړی راځم ګیمو ته. صحیح ده ملګرو، دلته ګورئ ملګرو دغه ډول 15 ګیمه دي. صحیح، دغه یوې وایلټ ده او 15 دانې ګیمونه دي. دغه 15 کوچني ګیمونه دي چې تاسو کولی شئ ساده ګیمونه دې کې روزانه وکوئ او له دې څخه بیټ کوین ترلاسه کړئ. نو زه غواړم چې په دې ویډیو کې دا 15 واړه تاسو ته معرفي کړم. تاسو کوشش کوئ 15 واړه ګیمونه وکوئ روزانه، ځکه 15 واړو کې هر یو کې تاسو ته بیل بیله ګټه درکوي. بلن ملګرو د دې ګیمونو ورځنی عاید چې د ډیر زیات نه ده، ممکن تاسو په ورځ کې له نیم تر $1 په راحتۍ سره له دې ترلاسه کوئ. نو ګټه هم په دې ډول ده که چیرته دغه اندازه ګټه باندې قناعت کولی شئ، کوی شئ دغه ګیمونه در سره وکاروئ. صحیح ده، نو راځم لومړني گیم نه شروع کوم. لومړنی دغه گیم ده د موټر گیم ده ملګرو په نوم د ټوربو 4 د دې ټولو لینک زه ټلګرام چینل کې یو په یو تاسو ته په نوبت سره ایښودل شوی ده. ټلګرام چینل لینک هم لومړی کومنټ کې او ډسکرپشن کې درته ږدم، له هغه ځای نه دا ډاونلوډوی شئ. ښه، لومړني گیم ته داخل کېږم ملګرو او دا به تاسو ته په معرفي کوم. ښه نو ملګرو لومړنی گیم مې ورته راواز کوم. په دغه ډول گیم ده انتظار کوو چې مکمل دا صفحه لوډ شي. ښه، دلته دا غوندې خط راځي، دلته به دا کنټینیو آپشن ووهو او په تمه به شو. ښه، دلته دا ډول یو صفحه راځي. موږ به لومړی په دې گیم کې اکاونټ جوړو. ټول گیمو کې په یو ډول اکاونټ جوړیږي، ټول د یو کمپنۍ. دلته تاسو ګوګل سره انتخاب کوئ او خپل جیمیل سره به دا کنیکټ کوئ. په دې به کلیک کوئ، دلته ستاسو د موبایل شته جیمیلونه تاسو ته راوړي. صحیح ده ملګرو، دلته به خپل یو جیمیل انتخاب کړئ. مثال یو دانه انتخابوم او په دې به اوس موږ ته اکاونټ جوړ شي. په تمه کېږو. ښه نو دوستانو اکاونټ جوړ شولو. دا ډول یو صفحه راځي، دلته به دا لاندې نیکسټ ووهو، بیا نیکسټ، بیا به پلی. ګیم په دې ډول ډیر ساده ده، څه پکې خاص نشته ملګرو. د ګیم قانون په څه ډول ده، موږ به ګیم پلی کوو، ګیم به کوو. موږ ته په ګیم کولو سره څه کوي ملګرو، ټیکټ راکوي. دغه ټیکټونه چې موږ څومره زیات جمع کوو ملګرو په د ګیم کې سدا هر ساعت دلته یو لاټري کیږي. ګورئ 2 دقیقې وروسته دې ګیم کې لاټري کیږي چې موږ څومره زیات ټیکټ جمع کوو دلته موږ ته عمومره زیات بیټ کوین دغه هر ساعت کې راکول کیږي. اوس بل نیکسټ لاټري ته 2 منټه پاتې. زه اوس راځم دی کې دا ګیم پلی کوم. دلته په ټاپ ټو پلی کلیک کو. دا ډول یو اسانه ګیم ده. دا ډول یو موټر ده، تاسو به ټیکټونه جمعوئ په دې کې. دا ګورئ دغه دي ټیکټونه. دا ټیکټونه به جمعوي چې څومره ډېر ټیکټونه تاسو په ساعت کې جمع کوئ، هر ساعت تاسو ته بیټ کوین درکوي. نو زه دا ګیم لږ مخ ته وړم او دا ټیکټونه به پکې را جمع کوو په دا 2 منټو کې او بیا به تاسو ته وښیم چې څومره ساتوشي موږ ته په دې یا څومره بیټ کوین راکوي او وډرا به هم درته کوم. ښه نو دغه ډول ګورئ تاسو به دا ټیکټونه پکې جمعوئ او ګیم یې واقعا ډېر اسانه ده دوستانو. ګیم یې اسانه ده، څه پکې خاص نشته ده. نو زه دغه ډول دی کې مخ ته ځم ملګرو او تاسو به له دغه سیزونو څخه ځان بچوئ او گیم به مخ ته وړئ. ښه نو زه یې لږ سکپ کوم دوستانو. ښه نو ملګرو یو میدان گیم مې وکړو. څنګه چې ګورئ 18 دانې ټیکټه مې ډېر ژر پکې جمع کړه. اوس راځئ دلته ګورئ، زه دې برغه باندې کلیک کوم. دلته ګورئ دغه د ډرو ترسره شوه. ډرو ترسره شوه. اوس به زموږ ټیکټونه واخلي او په بدل کې به موږ ته بیټ کوین راکړي. ما ډېر کم گیم وکړو ملګرو. که تاسو ډېر ټیکټونه جمع کوئ تاسو ته ډېرې پیسې هم درکوي. ښه نو زه یو ریفرش ورکوم. دا ګورئ 3 دانې بیټ کوین ساتوشي موږ ته راکړله. ساتوشي د بیټ کوین کوچني واحد ته وایي، یعنې په دومره کم گیم چې حتی یو دقیقه مې مونه کړو 3 دانې بیټ کوین ساتوشي راکړه. که چېرته تاسو ډېر گیم وکوئ دلته ګورئ نیکسټ ډرا چې ده هغه 1 ساعت بعد کیږي. که چېرته تاسو بیا راشئ دې کې گیم وکوئ نو دغه 1 ساعت چې بیا تمام شي بیا تاسو ته درته بیټ کوین ساتوشي درکوي. چې څومره ډېر ټیکټونه جمع کوئ ملګرو هومره ډېر تاسو ته بیټ کوین ساتوشي درکوي. ځینې ټایم ملګرو موږ ته کله 20 راکوي، این یو ټایم ملګرو ما ته 400 ساتوشي راکړل چې تقریبا $0.5 کېدو. نو چې څومره ډېر گیم کوئ هغومره ډېر تاسو ته بیټ کوین درکوي. ښه نو دا د گیم کار نور پکې خاص څه نشته. اوس به له دې ګیمه دغه ساتوشي بیټ کوین څنګه وډرا کوو.
دا طریقه هم تاسو ته اخره دی ویډیو کې خیم. لومړی راځم ګیمونه تاسو ته معرفي کوم. لومړنی گیم مې درته معرفي کړ په دې ډول دوم دغه ډول یو گیم د دې لینک هم زه تاسو ته لومړی کومنټ کې ږدم. دا به راپلی کو ګورو چې دا څنګه گیم. نو دوستانو دا گیم مې هم راواز که دې کې به هم د جمیل په واسطه هغه بل گیم غوندې مو اکاونټ جوړوي. اوس ما په دې کې هم درته طریقو نه ښوده ځکه دواړه یو ډول ده، بیا ویډیو اوږدېږي. نو لومړی به دې کې هم په خپل جمیل سره ساین اپ وکوئ، فرق نه کوي په یو جمیل کولی شئ ټولو گیمو کې هم ساین اپ وکوئ. دا گیم په څه ډول ده دا به ملګرو تاسو ډېر کړی. دا دغه ډول تاسو ته دغه دیوالونه یا دغه ډول پوینټونه درکوي، دا به تاسو دغلته برابروئ او چې هر ځل تاسو دا برابروئ تاسو ته ټیکټ درکوي. دا ګورئ دغه ډول دا به برابروئ ورته، مثال دا ګورئ ټیکټ یې موږ ته راکړ. نو دغه ډول به دا گیم مخ ته وړئ. دا کیدای شي ډېر دوستان دې سره بلد هم وي. دا گیم به ډېری او خلکو په کوچنیتوب کې کړی. نو دا گیم هم په دې ډول ده دوستانو. ښه نو ملګرو همدومره به دا بس وي. زه به له دې څخه هم نور ووځم چې ویډیو اوږده نه شي. را به شمه بل گیم بیا تاسو ته معرفي کوم. گیمونه بیا نور تاسو خپله کوئ ځکه که زه اوس هر گیم فول معرفي کوم بیا ټایم ډېر نیسي. بل گیم یې د بیټکوین بي په نوم ده چې د دې د ډاونلوډ لینک هم زه تاسو ته لومړی کومنټ البته ټیلیګرام چینل کې ږدم. له هغه ځای څخه په نوبت یو دغه گیم ډاونلوډوی شئ. 15 واړو کې تاسو هر ساعت کې صرف 10 دقیقې فعالیت کوئ. 15 گیمه دي 50 دقیقې فعالیت کوئ، تاسو ته واقعا ډېر بیټکوین درکوي. ښه په تمه کېږو دغه گیم هم واز شي. دا هم یو بهترین گیم ده، هم د ساعت تیري هم د ارنینګ لپاره. ښه دې کې به هم ملګرو لومړی په خپل جمیل سره څنګه چې لومړني گیم کې ما اکاونټ جوړ کړه هغسې بیا جوړ کړئ. چې جوړ مو کړو دا ډول یو صفحه راځي، دلته به په دې ټاپ کلیک کوئ. دغه ډول یو بیټکوین غوندې توپ ده، دا پورته ځي او دلته دا لاندې ټیکټونه دي. موږ چې په صفحه کلیک کوو دا توپ لاندې راځي او کولی شو چې دا ټیکټونه پې ووهو. چې کله ټیکټ باندې کلیک کوو موږ ته ټیکټ راکوي او کاوټ هم شئ. دلته سکیپ آپشن به ووهئ او کولی شئ چې دوباره بیرته گیم پلی کوئ او بیا تاسو ټیکټ ترلاسه کوئ. نو په دغه ډول به دې کې هم دا ټیکټونه جمع کوو چې څومره ډېر ټیکټ په هر گیم کې جمع کوو هغومره موږ ته په ساعتنۍ ډرا کې ډېر زیات بیټکوین راکول کېږي. ښه نو دا گیم هم په دې صورت د ملګرو چې هر ځای کې تاسو ټیکټ لیده په صفحه به کلیک کوئ، توپ راټیټېږي، په ټیکټ کلیک کېږي او څنګه کېږي تاسو ته ټیکټ درکول کېږي. نو دغه هم له دې څخه هم نور وځم، دا مې هم تاسو ته معرفي کوم. راځم نیکسټ بل گیم درته معرفي کوم. بل یو ملګرو دغه ډول ده، دا هم د بیټکوین بي په نوم ده چې دا گیم هم ډېر ساده او ډېر راحته ده. دا به هم تاسو ډېر وکړئ. دا به هم زه راپلی کړم. ښه ملګرو دا چې مو راپلی کړه دې کې به هم لومړی اکاونټ ځان ته راجستر کوئ په جیمیل. چې راجستر مو کو دا ډول صفحه لري، دلته به په دغه لومړني ریلیکس آپشن باندې تاسو کلیک کوئ او دلته به پلی ووهئ. گیم تاسو ته پلی کېږي. گیم یې واقعا ډېر ساده ده، تاسو ټول له دې گیم سره بلد یې. دغه ډول یو گیم ده، تاسو به دغلته د ده لاس کې مثال کوم دغه ډول یو توپي، تاسو به ځئ د همغه مقابل به دلته کلیک کوئ. مثال اوس ګورئ د سره دا رنګ د زه راځم په دې کلیک کوم، دا دلته وارئ دغه ډول او په دې موږ ته ټیکټ راکوي. نو ګورئ زه اوس راځم دا شین په شنو کلیک کوم او شین رنګو باندې. نو په دغه ډول دا گیم د اکثره ډېر به تاسو دې سره بلد یئ. هغه ډېرو دا گیم هم کړی ده، د دې شکل نور گیمونه هم ول. نو په دغه ډول همرنګه څه کوئ همغه ډول یو توپ ول باندې ولئ. ښه نو دی هم په دې و او دې کې هم هر ساعت کې ډرا کېږي ملګرو. هر ساعت کې په دې ټولو کې ډرا کېږي. سیسټم د ټولو یو شان ده ملګرو، ښه سره کم فرق نه لري، ټول د یو کمپنۍ دي. دلته په دا پاس 3 ټکو کلیک کوم، دلته ګورئ دې کې هم 54 دقیقې بعد ډرا کېږي او چې څومره ډېر ټیکټ ولرئ دلته ګورئ تاسو ته هومره ډېر ساتوشي بیټکوین درکوي. ښه دی نه مو وځم راځم نیکسټ گیم معرفي کوم. بل د کلوب بیټکوین په نوم گیم ده، صحیح ده، چې دا وروستنی یا آخرینی گیم ده د دغې کمپنۍ چې ټوټل 15 گیمه لري. راځم دا هم پلی کوم، په دې هم تاسو پوه کوم. ښه نو ملګرو دا گیم مې هم پلی که. دا چې هم تاسو راواز کې یا ډاونلوډ کې دې کې به هم تاسو اول په جیمیل سره ساین اپ کوئ، یعنې اکاونټ به په جیمیل لومړی ټولو کې جوړوئ. ټولو کې هم کولی شئ په یو جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. چې جوړ مې کړو دا ملګرو دغه ډول د کتابازي گیم ده. دا به هم تاسو ډېر وکړئ ځکه دا پخوا دغه ډول گیمونه ډېر راوتي وو. دا کیتې دي، نو مختلفې کیتې دغه ډول به تاسو یو ځای کوئ او تاسو ته په ټیکټ درکوي. دا ګورئ مثال په هر کتابه چې یو له بل نمبر سره یو ځای کوئ تاسو ته په ټیکټ درکوي. دا پورته ځای څخه هم کولی شئ نور
کې ته میدان ته ایډ کوي او په هغه هم ټیکټ یې ترلاسه کوي په دا ډول. نو په دې کې دا د کتابازۍ گیم ده. صحیح ده ملګرو، دا ډول کولی شئ دا هم مخ ته در سره ویسئ. صرف خاص په دا کیتو کلیک کوئ، خپله یو ځای نه بل ځای ته ځي او تاسو ته پې پوینټ درکوي. دا ګورئ زه خاص کلیک کوم او له یو ځای نه بل ځای ته ځي او پې ماته ټیکټ راکوي. نو دغه ډول ګورئ ملګرو، په دغه ډول ټیکټونه دي او موږ ته یې راکوي. نو په همدې ټیکټو بیا موږ بیټکوین ترلاسه کوو. ښه دا مې هم لږ درته وکړو او نور به دا هم بند کړم. نور گیم تاسو بیا فول خپله در سره کوئ. که زه په هر گیم فول کار وکړم بیا ویډیو هم کیدای شي نیم ساعت نه واوړي. نو په دې پورته 3 خطو کلیک کوم، ګورئ دې کې هم ماسي سیستم ده، ټول یو ډول دي. ویډرا سیستم هر څه هم ټول دی یو ډول ده. صحیح. ښه دې نه موزم اوس راځم دې ته چې د دې ویډرا به څه ته کوو او څنګه ویډرا کیږي، په دې به مو پوه کړم. د دې د ویډرا لپاره به ملګرو تاسو یو والټ ډاونلوډوئ په نوم د والټ اف ساتوشي، چې د دې لینک هم په ټلګرام چینل کې به د نورو ترڅنګ موجود وي. دا والټ اف ساتوشي به تاسو را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. او دا چې مو ډاونلوډ کړه دا به واس کوي. زه اوس راوازوم د دې ویډرا ملګرو هم دې والټ ته کېږي. بیا له دغې څخه یې موږ کوی شو بایننس ته یا بل هر څه ته ولیږو. صحیح. ښه اوس ما ګورئ تقریبا 1829 بیټکوین ساتوشي له دې څخه ویډرا کړي دي چې ما سره دې والټ کړي. ښه دا چې کله تاسو جوړ کړم ملګرو ډاونلوډ مو کو، البته پورته به په دې 3 خطونو باندې کلیک واخلئ. په دې چې مو کلیک واخیسته دغلته یو آپشن ده، دا ګورئ زما جیمیل اوس دلته ښیي. تاسو ته به دلته لوګین یا راجستر ښیي، په هغې به تاسو کلیک کوئ ملګرو او خپل ایمیل به ولیکئ. ایمیل چې مو ولیکئ تاسو ته یو آپشن درکوي په نوم د سینډ کوډ. هغه سینډ کوډ به ووهئ ستاسو جیمیل ته چې ده یا کوډ لیږي یا 2 دانې د انګلیسي حرفونه، هغه به راواخلئ دلته تاسو ته خپل ځای درکړي، هغه کې به یې ولیکئ او ډن به یې کوئ او ستاسو اکاونټ به مکمل دی کې جوړ شي او په جیمیل به هم ویریفای شي. په جیمیل ویریفای کې بهتره ده که کله تاسو نه دا والټ ډیلیټ شي نو کولی شئ بیا بیرته د جیمیل په واسطه یې ریکاوري کړي او ستاسو پیسې به هم پکې. ښه نو دا والټ چې مو جوړ کړه پیسې هم دې ته راځي. پیسې به اوس څنګه له ګیمه ویډرا کوو. زه راځم مثال هغه یو گیم کې ما یو دکه گیم وکړو تقریبا 3 ساتوشي چې ما دې کې جمع کړو. راځم دا اوپن کوم د ویډرا طریقه تاسو ته ښیم. ښه ملګرو گیم ته راغلم. د ګورئ 3 ساتوشي چې لږ مخکې راکړې په ډېر کم گیم په همدې 3 ساتوشي بیټکوین به کلیک کړو. دلته ګورئ کلیم آپشن په همدې به کلیم کلیک کړو، لاندې به بیا کلیم ووهو. دا خپله اوس والټ اف ساتوشي ته ځي او په 1 ثانیه کې موږ ته ویډرا کیږي. دا ګورئ پروسس ته راغی، اوس دلته د ریسیف آپشن راکوي. دا ګورئ 3 ساتوشي موږ ته اوس را رسیږي. وینئ 3 ساتوشي له دغه ګیمه. دا ګورئ گیم نوم یې لیکلی، دلته به د ریسیو آپشن کلیک کړو. اوس دا 1 ثانیه کې زموږ اکاونټ ته راځي. دا ګورئ 3 ساتوشي راغلل. دا اوس مخکې را سره څو اوس څو دغلته یې هم هسټري لیکي. ښه نو ملګرو اوس دا ساتوشي چې موږ د والټ کې جمع کړی، اوس غواړو دا مثال نغدي کو یا موبایل ته یې زیلوډ کو یا بایننس ته ولیږو یا بل ایکسچینج ته، دا به څنګه لیږو. دې کار لپاره به تاسو د سینډ په آپشن کلیک کوئ. دلته تاسو ته یو سکینر درکوي. تاسو کولی شئ مستقیما راشئ سکین یې کوئ یا هم دغلته ادرس کاپي کوئ د کوم ځای ته چې لیږئ او دغه آپشن ووهئ. زه مثال غواړم دا ولیږم اوکې ایکس ایکسچینج ته. لاندې تاسو زما اوکې ایکس ایکسچینج ګورئ. زه دلته راځم په دا ډیپوزیټ آپشن کلیک کوم اوکې ایکس ایکسچینج کې او دلته به تاسو څنګه کوئ دا بیټکوین بي ټي سي باندې به کلیک کوئ. ځکه دا بیټکوین دی. دلته ګورئ په اوکې ایکس ایکسچینج کې تاسو ته 3 آپشنه درکوي. لومړی بیټکوین ده، دوم لایټینګ ده. تاسو په دې لایټینګ نیټورک کلیک کوئ. دا په لایټینګ نیټورک لیږل کېږي. زه راځم په همدې لایټینګ باندې کلیک کوم ملګرو. دلته تاسو ته یو ادرس درکوي. نو دلته لومړی تاسو څخه اندازه غواړي وایي څومره تاسو غواړئ ډیپوزیټ کوئ. دلته به تاسو ورته لومړی اندازه د ډیپوزیټ لیکئ چې مثال څومره تاسو ډیپوزیټ کوئ. نو زه اوس راځم دې ته اندازه لیکم چې څومره ډیپوزیټ کوم. ښه نو دوستانو ما ورته دلته اماونټ ولیکه څنګه چې تاسو ګورئ 0.418 چې تقریبا 1800 ساتوشي کېږي. نو تاسو به په اوکې ایکس ایکسچینج ته که لیږئ ورته به لومړی اماونټ ولیکئ. مثال ما ورته دومره اماونټ ولیکه. اماونټ چې مو دا لاندې ګورئ آپشن ده، دا به ووایي ادرس راځي او مستقیم سکین کېږي. دا ګورئ سکین شو 1800 ساتوشي. زه غواړم دې ته ولیږم. نو لاندې سینډ آپشن باندې زه کلیک کوم. دغه د سینډ آپشن مې ووهه 1800 دانې سینډ شولې څنګه زما اوکې ایکس اکاونټ ته. نو دا به اوکې ایکس ته په 1-2 دقیقو کې ورسیږي. زه اوس دا ویډیو سکیپ کوم او تاسو ته بیا ډیټیلز ښیم. نو دغه دا هم دوستانو د ویډرا ثبوت یې بالکل زما اوکې ایکس اکاونټ ته دغه دی را ورسېدل. څنګه چې تاسو په ثبوت سره وینئ
او که څوک غواړي باینانس ایکسچینج ته وډرا وکړي، باینانس ته هم د وډرا لپاره خپل باینانس ته به لاړ شئ، ډیپوزټ آپشن به وهئ، بیټ کوین به سرچ کړئ. بیټ کوین چې مو سرچ کړه دا لاندې ګورئ لایټنګ نیټورک په ده به کلیک کوئ او دغه ادرس به سکین کوئ، باینانس ته هم لیږی شئ. فکر کوم باینانس ته له 2000 ساتوشي نه کم نه لیږل کېږي، خو که ایکس ته تاسو کولی شئ 100 دانې هم ولیږئ، مشکل نه لري. نو 2000 چې جمعول باینانس ته هم لیږی شئ. نو دغه هم د وډرا ثبوت هیله د ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدی.